فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. شپاړسمه پارا سورة مریم 24 نمبر آیت تے. واقعا د مریم علیہ الصلوۃ والسلام او د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شروع وا. مخکې آیاتونو کې ذکر شو چې مریم علیہ الصلوۃ والسلام لا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغې او په شکل انسانی دی نو دې نه پیژندو. مریم علیہ الصلوۃ والسلام خو ډیره پاکیزه او عابده زنانه وه. نو هغې ورته ویلي چې انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیه، که ته چېرته تقواداري نو زه په رحمان ذات سره ستانه پناه غواړم، زمانه په ډډه شه، زما خواله مه راځه. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ورسره خپل تعارف وکړو چې انا رسول ربک، زه الله را لیږلی یم، یعنی زه جبریل یم. بیا د مریم علیہ الصلوۃ والسلام د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې اترې وشوي. کله چې د یو ولی د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې کیږي دې ته کرامات ویلې کیږي، او د نبی د پاره چې راځي نو هغه بیا وحی او معجزه. نو څه کرامات د مریم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شو. اوس بعض نور کرامات الله رب العالمین د آیاتونو کې به ذکر کوي. نو بیا ذکر شو چې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي چې زه رب را لیږلیم د مقصد د پاره لأهب لک غلاما زکیه، چې هغه الله به تا ته یو بچی درکوي زکیاً پاک. بیا هغې تعجب هم وکړو په طریقه د عادت او کیفیت سره. بهر حال بیا ذکر شو چې فاجاءها المخاض الى جذع النخله، کله چې مریم علیہ الصلوۃ والسلام ته په گریبان کې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پوکې اوخه، که سورة الانبیاء سورة التحریم کې راغلی. نو هغه پوکې الله رب العالمین د دې دننه ګېډې ته ورسو، د هغې د وجې نه دا بیا حامله شوه. نو دغه د حمل دې درد دا مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللحم لرا وستله. ما درته وی چې د بیت المقدس نه 8 میله فاصله کې یو ځای دی، هغې ته وایي بیت اللحم. دا دغلته راغله، د خپل اهل د خلکو نه په ډډه شوه. اول ته یو کجوري ونه وه، نو هغې ته تکیه داسې ووخله، او بیا یو ارمان وکړو چې یا لیتنی متو قبل هذا، ارمان دی چې د دې واقعې راتللو نه مخکې زه مړه وی نو ډېر به ښه وی. ځکه حیاداره زنانه وه. او بیا ویلي وکنتو نسیا منسیه، چې زه هیره تیره وی نو ډېره به ښه وی چې چا زما ډوله تذکره نه وی کړې. اوس ذکر کوي 24 نمبر آیت کې دا مریم علیہ الصلوۃ والسلام په دغه بیت اللحم کې ده، او دغه ځای ته اصل کې مولد عیسی وی. عیسی علیہ السلام دغلته پیدا شوی. نو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ولا آواز ورکو، فناداها، نو آواز ورکو دیتا جبریل علیہ السلام، من تحتها، د لاندې زینا، الله تحزنی چې مخه پکېږه،
ګوره دا چونکې د حیا مقام دی که نه بچی پیدا کیږي نو دې وخت کې جبریل علیه السلام د دې نه را دېخوا شوی دی لاندې را کوز شوی دی مفسرین وایي دا یوه ډیرکۍ شان و دا په دغه ځای کې وه جبریل علیه السلام مقام د حیا دی نو لاندې ته را کوز شوی دی نو دلته نه وله آواز ورکړی دی بعضې مفسرین وایي چې دې نه مراد دی اصل کې عیسی علیه السلام و چې هغه بس پیدا شو دا بچی نو دی عیسی علیه السلام د خپلې مور له آواز ورکو لیکن دغه قول خطا دی صحیح نه دی ځکه د عیسی علیه السلام خبرې وروستو راځي هغه وروستو خبرې کړي قال انی عبدالله دا جبریل علیه السلام ته لاندې راکوز شوی هغه وله آواز ورکو تسلي وله ورکوي چې الله تحزني مه غمجن کېږه مه خفه کېږه لکه د دې دغه خبرې واورېدې جبریل علیه السلام چې دی ویلې یا لیتنی مت قبل هذا او ورته مه غمجنه کېږه په دې بچي باندې اوس کرامت قد جعل ربک یقینا پیدا کړی د رب ستا تحت کې لاندې ستانه سرین چینه د اوبو امام بخاری رحمت الله علیه د سریه لفظ معنا د برا ابن عازب نه را نقل کړی ده او وی په سوریانی ژبه کې سری چې کوم دی نهر صغیر ته وی د اوبو یو لختې شان چی نو مراد ته چینه ده ګوره مفسرینو ذکر کړي دا د دې کرامت دی چې دغلته وچه ځمکه و اوبو درک نه لګېده الله رب العالمین چونکې انسان و کنه د انسان اوبو ته ضرورت یې الله وله ګوره اوس د خوراک بندوبست کوي نو د اوبو چینه ورته الله رب العالمین هلته په هغه ځمکه کې راویستله نو جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې غمجنه کېږه مه لاندې وګوره راشه دلته د اوبو چینه م راوختله دې نه به اوبه څکې اوس بل کرامت وهزي الیک بجذع النخله او اخوزو الیک تو بجذع النخلة تنه د کجوري هغه کجوره کمې ته چې دې تکیه وخلې وه د ولادت د پیدایش په وخت کې جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې شا به دغه کجوره څه که دا وخوځه ګوره ما درته بیګام وي چې دا کجوره خوځولم د دې کرامت دی د کجوري واحد داسې بوټی دی چې دا انسان نشي خوځولی عام سپیدار وغیره بوټی سړی خوځولی شي خو دا خو نشي خوځولی دا د دې کرامت دی بس دې د کجوري او بیا مفسرینو ذکر کړي وایي دا وچه تنه وه د کجوري څه شینوالی پکې نه و خو الله رب العالمین چې کوي نو د هغه د قدرت نه څه بعیده نه ده نو الله رب العالمین په جبریل علیه الصلاة والسلام ورته ویلي چې د کجوري دا ونه چې کوم ده دا ته هزي دا وخوځوه ګوره مفسرینو ذکر کړي په هزي کې اشاره د دې خبرې ته چې رازق الله دی خو کسب به کې دا به نه وی چې ماله به الله راکوي بېشکه الله یې درکوي خو ته به کسب کې ځان به کړی نو بیا به دله الله رب العالمین رزق درکوي ګوره دې کوشش خو کړی دی کجورې خوځولې ده نو وروستو ورته اوس کجورې راغورځېږي تساقط علیکی را اوبه غورځېږي په تا باندې رطبا جنیه کجورې تازه وچه کجورې ته نه وه او چې دی وخوځول الله رب العالمین پکې شینکۍ راوست او لاندې به ورته کجوري تازه تازه راغورځېدي علماو دلته لیکلي دي چې کله د یو زنانه بچی پیدا کیږي د پیدایش وخی نو هغې له دا دوه څیزونه دغه وخت کې استعمالول پکار یو اوبه او یو تازه کجوري خوړل نو دې سره به صحت مضبوطیږي اسانی به ورباندې راځي د عمر بن میمون تابعی رحمت الله علیه نه دا قول مفسرینو را نقل کړی دی اوس جبریل علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې کله ته د کجوري دا ونه وخوځې نو دې نه به کجوري را پرېوځي که نه نو چل ورته ښیي چې دا به ګورې خوري فکولي پس خورا وشربي او سکه د دغه چینې نه دا کجوري خوره تازه کجوري دي او دغه اوبو ته چې ضرورت راځي دغه چینې له ورځه او د اوبو سکه اوس عیسی علیه الصلاة والسلام هم پیدا شو وقر عینا او یخې که سترګې خپلې په بچي باندې ورته وایي غمجنه کېږه مه د دې بچي په پیدایش باندې د دې بچي ته ګوره نو ستا به ورباندې سترګې څه کېږي سترګې به دې په یخېږي یو تفسیر دی تفسیر سمعانی او غالم دلته ډېره ښه نکته لیکلې ده هغه وایي د غم او د خفګان د وجې نه چې کله د سړي د سترګو نه اوښکې لاړې شي نو دې سره سترګې خوږېږي سرې کېږي
سترګې ګرمې شي دا ګاټي. او د خوشحالۍ د وجې نه چې کمې اوښکې ځي دې سره سترګو ته بارد راځي، یخوالی محسوسېږي. نو چونکې مخکې خفګان ښکاره کړی و، نو اوس ورته جبریل علیه السلام چې دا سترګې به دې اوس دوباره یخېږي په دې اوښکو سره، دا د خوشحالۍ اوښکې دي، بچي ته ګوره نو خوشحالېږي به. باقی دا خبره دا قوم تاویني، دا خلق تاویني، ته به هغوی له څه جواب ورکې؟ نو علاج ورته ښیي. فإما ترین من البشر احدا، که چرته ولیدلو تا من البشر د بندګانو نه احدا یو تن، لکه ورته ویل چې اوس د دې نه پس به ته بیت اللحم کې نه پاتې کېږي. عیسی علیه السلام پیدا شو نو ته به ځې خپل کلي ته کور ته به ځې، بس د دې نه ځه لاړه شه. نو علاج ورته ښیي که تا سره څوک میلاو شو ستا د قوم نه، نو خامخا اعتراض خو به کوي که نه، وایي به چې مریم ستا خو خاوند نه و، دا بچی د کوم ځای نه راغلی دی. نو الله رب العالمین ورته په واسطه د جبریل علیه السلام اوس علاج ښیي چې خلکو له به ته څنګه جواب ورکړي. فقولی، پس وایا انی نظرت للرحمن صوما، یقینا نظر کړی دی ما رحمان ذات د پاره صومن د روجې د چپوالی. ته به د خلکو سره خبرې نه کې. ګوره د ذکریا علیه السلام په واقعه کې مونږ دا خبره کړې وه، او دلته د بني اسرائیلو په دین کې داسې روجه دا به وه، دا به عبادت و چې هغوی چې به کله د چپوالي روجه نیوله چا سره به خبرې اترې نه کولې. زمونږ په دین کې دا منسوخ شوی، دا ګورې نشته دی. اوس هم بعضې صوفیا دا پیران مخکې خو ډېرو دا کارونه خبرې به یې نه کولې، په اشاره به لګې ویلې د پیر صاحب روجه ده. زمونږ دین کې دا نشته. منسوخیت دلیل دا دی. د صحیح بخاری کې حدیث راځي، دغه حدیثو دا کار چې چا کړی نو دا د ده نوم دی ابو اسرائیل. علما دا حدیث په ابو اسرائیل باندې مشهور کړي. نبی علیہ السلام دا ابو اسرائیل ولیدو، دی نور ته ولاړو، نیغ ولاړو، د ډیر وخت نه کېناستم نه، سوري ته کېدم نه، چا سې خبرې هم نه کولې. نبی علیہ السلام تپوس وکړ په دې سړي څه چل شوی چې داسې نیغ دی نور ته ولاړ دی. صحابه ورته ویل یا رسول الله نظرا ان یقوم لا یستظل ولا یجلس ان یصوم. دا الله رسول د نظر منلی دی، دی وایي چې نه به زه کینم، زه به نیغ ولاړم، ولا یتکلم، نه به زه د چا سره خبرې کوم، ولا یستظل، نه به سوري ته کینم، او ان یصوم، او روجه به په دې طریقه باندې زه پوره کوم. نبی علیه السلام ورته ویلي چې ده ته ووایي ورشئ، ده ته ووایه چې سوري ته هم کینه، خبرې هم د خلکو سره کوه، او خپل نظر چې د کومه روجه نیولې ده دا روجه دې هم خپله څه که دا هم پوره که. نو زمونږ په دین کې دا خبرې دا نشته دی. د بني اسرائیلو په دین کې د چپوالي روجه وه. نو جبریل علیه السلام ورته وی که تا له خلک راله او تا نه یې تپوس وکړو چې مریم ستا خو خاوند نه و، دا بچی د کوم ځای نه راغلی، نو ته به ورته ووایې چې ما نظر منلی د رحمان ذات دپاره صومن د روجې د چپوالي، زه خبرې نه کوم، اشاره کې به خبرې کې. ګوره دا دلیل هم دی په دې خبره باندې چې مریم علیه السلام اله نشي کېدی، لکه څنګه چې د نسواراو عقیده وه. ځکه نشي کېدی چې نظر د چا دپاره مني؟ د الله دپاره. چې نظر کې الله ته محتاج ده، نو دا څنګه حاجت روا مشکل کشا کېدی شي. فلن اکلم اليوم، نو هیچرې خبرې نه کوم زه نن یو انسیه د هیڅ انسان سره. فاتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. بس د هغې نه پسو چې دا علاج ورته وښودو، مریم علیه السلام خپل بچی تحمله په غېږه کې راوچت کړی دی، عیسی علیه السلام ورسره دی او راله. اوس خپل قوم ته راله، کور ته راله. چې راله نو څه کسان ورسره مخامخ شو، نو هغوی ورته وایي یا مریم لقد جئت شیئا فریا. ای مریم یقینا راتلل وکړه تا شیئا فریا په یو عجیبه ناشنا کار. فری معنی مفسرینو ذکر کړي دي عجبا نکره، یعنی یو ناشنا یو عجیبه کاری. تا څه کار وکړو؟ دا ماشوم
څوک دی ستا خو خاون هم نشته ستا په غېږه کې څه دی ماشوم دی ورسه. ګوره مفسرینو ذکر کړي دي چې په کار خدا وه چې دغه یهودیانو د مریم علیه السلام بزرګۍ او پاکدامنۍ ته کتلی وي او پته مو ورته چې دا ډېره پاکیزه ښځه ده او بیا یې د دې نه تحقیق کړی وی چې دا ماشوم څوک دی. خو یهود خلک اوس هم یهودیان په دین باندې بدنامې لګوي او هغه وخت کې هم یهودو دا کار کړی دی نو په دې باندې یو قسم بدنامې ورباندې ولګوله. فاتت به پس راوړو مریم علیه السلام به قومها په دې خپل بچی سره قوم خپل ته تحمله په غېږ کې اوچت کړی. قالو ویل دوی یا مریم اے مریم لقد جئت یقینا راتلل وکړه تا شیئا فریا یو ناشنا عجیبه کار تا. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا. اوس د قوم خبرې واوره ورته وی یا اخت هارون اے خور د هارون. اوس دې کې مفسرینو درې تفسیره کړي دا دوه صحیح دي او دا یو پکې ټیک نه دی. یو تفسیر دا کړی دی چې مریم علیه السلام ته څنګه وی چې اے خورو د هارون. نو صحیح مسلم کې یو حدیث دی حدیث کې دا راځي چې په دغه مریم علیه السلام په دې زمانه کې یو کسو ډیر دیندار او صالح و د هغه نوم هارون. نو دې قوم چې مریم علیه السلام ته وی چې اے د هارون خورې نو مشابهت ورکه د دغه سړي سره لکه دام اقشن دینداره زنانه وکنه نو ورته ویلي چې اے د هارونو خورې. یو خو پکې دا تفسیر دی. دویم تفسیر پکې دا کړی دی چې یو هارون چې هغه نبی تیر شوی او د موسی علیه السلام ورورو. نو مریم علیه السلام دا اصل کې د هغه په نسب کې راغلی ده نو ځکه ورته ویلي چې یا اخته هارون. دریم تفسیر دی خدا تفسیر صحیح نه دی دا کمزوری دی او هغه دا دی وایي چې د دې خپل ورورو د هغې نومو هارون. دا تفسیر ټیک نه دی. ابن کثیر رحم الله په سخرت کړی دی ځکه چې مریم علیه السلام دقه یوه و د مور نه پیدا شوی پلار نوم یې عمرانو د دې سرور وغیره هغه نو. نو صحیح خبره دغه د مسلم حدیث چې تایید کوي دقه صحیح ده. یا اخت هارون یا خور د هارون. یو ورته دا خبر وکړه چې ته خو ډېر د پاکیزه انسان سره ستا مشابهت موږ ورکو تا دا کار وکړو. دویم ما کان ابوک امرأ سوء نو پلار ستا سړی ناکاره پلار و عمران علیه السلام دوی ستا پلار خو ډېر پاکیزه انسانو. دریم و ما کانت امک بغیا او نو مور ستا بغیان بدکاره ورستا رور کم طرف ته چې موږ ستا نسبت کو هارون هغه هم پاکیزه انسانو. پلار دم ډېر ښه سړی تیر شوی دی مور دم بدکاره نه وه تا څنګه داسې عجیبه او ناشنا کار وکړو. نو هغې ته خو علاج ښودلی و که نه چې ته به د چا سره خبرې نه کې تا نه به خلک تپوس کوي ته به ورته وایې چې زما بس د چپوالي څه ده روجه ده. نو چې قوم ورسره دا خبرې وکړي نو فاشارت الیه مریم علیه السلام سره خو په غې کې سو ماشوم زوی ورسو نو فاشارت اشاره وکړه الیه دغه عیسی علیه السلام ته په دې لاس ورته داسې اشاره وکړله دې خلکو ته چې دې ماشوم نه تاسو تپوس وکئ زما خو د چپوالي روجه ده. چې قوم ته ویلې چې د دې ماشوم نه تپوس وکئ نو هغوی دا ډېره تعجب وګڼله. قالو ویل ورته دوی کیف نکلمو سرنګه من خبرې وکړو من د هغه چا سره کان فی المادي چې دی په غېږ کې صبیین ورکوټې صبي هلک ماشوم ته وایي دا خو یو ماشوم دی ستا په غېږ کې دی دی به زموږ سره څرنګه خبرې وکړي. ګوره مهد بعضې خلک د دې معنی کوي د زانګو یاره و عیسی علیه السلام په زانګو کې پروت او خبرې د خلکو سره کړي لیکن زانګو دا ټیک نه ده. په دې باندې مفسرینو رد ذکر کړی ځکه چې دا خو تازه دغه وخت کې مریم علیه السلام د بیت الله هم نه راله. مفسرین وایي زانګو یې ولې په کوم وخت کې تیاره کړه اصل کې مهد د مور غېږې ته وایي دا د مور په غېږه کې او ورته ویل چې د دې ماشوم نه تپوس کې اشاره وکړو نو هغوی تعجب وګڼو چې دا ماشوم به موږ سره څنګه خبرې وکړي. اوس ذکر کوي
چې عیسی علیه السلام یو روایت هم بعضې مفسرینو ذکر کړی چې عیسی علیه السلام د دې مور په غېږه کې او د مور تی رودلو، سینه یې رودله، او چې څنګه د مور ته د خلکو دا خبرې وکړه او دې ورته اشاره وکړه چې د دې ماشوم نه تپوس وکړي، عیسی علیه السلام گویا شو قال انی عبدالله، بس په دقه وخت کې ویلي. د آیاتونو کې لس صفات ذکر کیږي د عیسی علیه السلام. قال ویل عیسی علیه السلام انی عبدالله، یقینا ز بنده د الله یم. دویم آتانی الکتاب، را کوي به ماته کتاب. دریم وجعلنی نبی، او ګرځي به مالنر نبی. دا څو خبرې شوي؟ درې. ګوره دې کې اصل کې رد دی په یهود او نصواراو باندې چې بعضې او پکې افراد کو بعضې به تفرید کو. الله و عیسی علیه السلام خو په خپله ویلي چې زه اله نه یم بلکې زه څه یم؟ عبدالله. او عبدیت دا اوچت مقامی. دویم دا چې آتانی الکتاب، ما ته به الله تعالی کتاب راکوي. کتاب نه مراد کوم کتاب دی؟ انجیل. دریم وجعلنی نبی، او ما به څه ګرځوي؟ نبی. دا درې اوچت مقام دی، الله د دا صفات ذکر کړي. څلورم وجعلنی مبارکن، او ګرځي به ما لره مبارکن، فیدمن یا برکت والا. د مبارک معنی مفسرین کوي ای معلما للخیر. مبارک هغه چاته وي چې دا خلکو ته د خیر تعلیم ورکوي، او دیم نبی و خلق ته به توحید بیانو. اینما کنتو، کم ځای کې چې یم زه. پنځم و اوصانی بالصلاة والزکا، او حکم کړی دی ما ته رب زما بالصلاة، په مانځه سره، والزکات، او په زکات سره، ما دمت حیا، تر څو پورې چې زه یم ژوندی. ګوره دې نه دا معلومه شو مفسرینو لیکلي چې دا مونځ او زکات دا په هر نبی باندې فرض و، ځکه د عیسی علیه السلام په باره کې هم دي. بعضې کاږه خلک هغوی دلته یو اعتراض کوي. اعتراض دا کوي په دې زکات باندې کوي چې تاسو وایي چې عیسی علیه السلام وایي چې ما ته زما رب حکم کړی د مانځم او د بل سم د زکات. نو عیسی علیه السلام کوم ځای کې دی؟ اسمانونو کې دی که نه؟ نو اسمان کې دی زکات چاله ورکوي. دا اصل کې دا منکرین حدیث نه دي، هغوی د عیسی علیه السلام نزول نه مني. منکرین حدیثو دام یو عقیده ده، هغوی نزول د عیسی علیه السلام نه مني، حالانکه دې باندې خو متواتر حدیث دي، د قرآن آیاتونه دي ورباندې. نو اسمان کې دی چاله زکات ورکوي. زمونږ شیخ عبدالسلام نور الله مرقد، والله دې په قبر رحمتونه نازل کی. هغه فرمایل وای ما نه یو منکر حدیث دا تپوس وکړو چې عیسی علیه السلام په باره کې راځي چې ما ته زما رب په حکم راکړی چې مونځ کوه زکات ورکوه. نو خو اسمان کې دی زکات چاله ورکوي. نو ما ورته اول الزامي ته ورویل چې تی ما ته دا ثابته کړه چې عیسی علیه السلام سره مال څومره دی، آیا نصاب زکات ته رسېدلی که نه دی رسېدلی؟ وی بیا خوله بنده ونیولې. ما ورته تی دغه ثابت که بیا ورته زه وښیم چې زکات چاله ورکوي. وی بیا مې ورته وي چې په قرآن پوهېږې نه، په قرآن ځان پوهه که دا خو نبي و که نه. عیسی علیه السلام خو یو غریب انسان تیر شوی دی. د دې مطلب دا دی هغه په امت باندې الله رب العالمین منظم فرض کړی او سی په فرض کړي زکات. نو عیسی علیه السلام خو غریب و، هغه زکات نه دی ورکړی، خو نور امت باندې خو دا فرض و که نه. زمونږ امت کې هم ډېر خلک داسې شته دي چې په چا زکات فرض وي او په چا باندې نه دی فرض شوی. نو ما ورته وي چې مطلب یې دا دی. دویم ما دمت حیا، دلیل دی په دې خبره باندې چې مونځ او زکات به سړی تر هغې کوي چې تر څو دی سی ژوندی. چې کله سړی وفات شي بیا نه په ده باندې مونځ شته او نه ورباندې زکات وغیره شته، دا عبادات ټول د ده نه بند شي. حدیث کې مرضی اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان چې وفات شي بس د خپل عمل څه شي؟ هغه منقطع شي. بعضې صوفیا خلک کوي پلانکي صاحب په قبر کې دومره منځونه وکړه او پلانکي، دا خبرې ټولې غلطی دی. ګوره دا آیت دلیل دی. عیسی علیه السلام ما دمت حیا، تر څو چې څه ژوندی م نو زه به منځم کوم، زکات به م ورکوم، د الله دین ته به م خلکو رابلمه. ها دومره ده صرف یو حدیث راځي په مسلم شریف کې چې نبی علیه السلام په شپه د معراج باندې موسی علیه السلام ولید، په قبر کې څه کو؟ مونځ کو. دا صحیح حدیث دی مسلم شریف کې چې امام موسی علیه السلام ولید او هغه په قبر کې ولاړ او مونځ کو.
نو علما د دغه دا جواب کوي چې یو خو دغه برزخي حالات دي د دنیا سره د دې څه تعلق وغیره نشته دی. دویم دا خصوصیت دی د موسی علیه الصلاۃ والسلام د دغه نه د صوفیاو دا استدلال غلط دی چې په قبر کې به هم خلک څه کوي منځونه وغیره به کوي. فناداها من تحتها نو आवाज ورک مریم علیہ السلام د جبرئیل علیہ السلام من تحتها د لاندې نه الله تحزنی چې مخه پکېږه. قد جعل ربک تحتک سریا یقینا پیدا کړی د رب ستا لاندې ستا نه چینا. وهزی الیکی او اخوزوتو بجزع النخلة تند کجوری تساقط علیکی رطبا جنیا نو راو بغرزوی پتا باندی کجوری تازه. فکولی نخرا وشربی او سکا وقر عین او یخی کسترگ خپلی. فاما ترین من البشر احدا پس کو اولی دلوتا د انسانانونا احدا یوتن. فقولی نو آیا انی نظرت للرحمن صوما یقینا نظر کړی دی ما رحمان ذات د پاره روجه د چپوالی. فلن اکلم اليوم انسیا نو خبر نکم زنن ورځ د هیڅ انسان سره. فاتت به قومها تحمله نو راوړو عیسی علیہ السلام قوم خپل ته تحملو په غې کې اوچت کړو. قالو ویل قوم یا مریم اے مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا راتلل وکړتا یو ناشنا عجیبه کارتا. یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابوک امرأ سوء نو پلارستا بدکارا. وما كانت امك بغيا او نو مورستا بدکارا. ما کان ابوک امرأ سوء نو پلارستا سوء ناکار سړی. وما كانت امك بغيا او نو مورستا بدکارا. فاشارت الی نو اشاره وکړه عیسی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته. قالو اول دی قوم کیف نکلمو سرنگ بخبریو کو منگا مند اغا چا سر کانا چی دی پل مهدی پی غیق کی سبین ورکوٹ علک. قال اول عیسی علیہ السلام انی عبداللہ یقینا زبندد اللہم آتانی الکتابا راکوی بماتا کتاب انجیل وجعلنی نبی یو گرزوی بمالر نبی. وجعلنی او گرزوی بمالر مبارکن فیدمن یا برکت والا اینما کنتو کمزے کی چی مزو. و اوصانی او حکم کرے دے ماتا رب زما بسولاتی پمانز سر و زکاتی و پا زکات سرا ما دم تو حیا ترسو پوری چی زیم جوان دے.